د بیلتون یې جوړ په زړه باندې پر هر دی چې هلک کله خپل کور ته شو راستونه کټ کې پرېوتو بې هوشه جګر خونه بیا یې وویل خواله راشه ګرانې مورې د وینا حاجت مې نشته حال مې ګورې مورې ما په یو جنۍ بایللی زړه دی که یې ته راله ونه کړې مرګ مې ښه دی پته یې ورکړه مورې لاړه برابره د جنۍ مور سره یاده کړه خبره جنۍ زړه کې پټه پټه شوه خوشحاله اورېدونکې خبره وما دې له حاله د جنۍ مور ویل زوی دې زما ځوان لور مې زوی ته بدلوم واوره بیان د هلک مور ویلې زه هم لرم لور ستا د کور په مساوي به وي ضرور دواړه نجونې په ښایست کې یو تر بله د ښایست ثاني مالت کې نه لرله لنډه دا چې دواړه نجونې کړې بدل د هلک د زړه مراد کړو خدای حاصل یو څو میاشتې پس یې وکول ودونه معشوقې عشق کول به دیدنونه عشق خپلې معشوقې نظارېدلو په خوښۍ باندې یې عمر تېرېدلو د واده یې چې پوره شو 5 کاله 2 زامن یې درلوده ډېر و خوشحاله خپله ښځه ورته وله هر چا ګرانه چې به یې نه لیده نو ډېر و پریشانه خپل د مور او پلار یې هم کوو عزت بدلې خور سره یې ډېر کوو محبت سخرګنۍ پې والله سم د سترګو تور معشوقه خو یې د زړه والله ټکور خدای خبر دی پس له دې چې څه به کېږي معشوقه به یې په مرګ دې جدا کېږي په دې منځ کې یو واده شو د کوچیانو ډېرې ډزې پکې وکړلې ځوانانو یو ګولۍ هوا یې راغله برابره معشوقه یې ولګېده د زړه په سره زن کدن کې اوبه اوبه غوښتلې خواخې مخ باندې سپېړې
کې شوران په بدل خپل وای کې ډېر دغه سیکيږي خويندې لونه بې ګناه پکې قتلېږي سمرزیا په قلم دې برکت شه دې قصې ته به دې ډېر خلکو جړېږي هغه څوک دی چې په دې راز به